دا غون خل داس فکر دی است زه میز نن په تحکیم کې چې دا کیمه غونډه کړې دو کیمه مرکاو کړې دو دا وچ د مجبورین او چې کیمه دوکنه سي دا مرکاغه کې دا وضو چګوي ځکه چې دا خلک انتهایی په زلالات انتهایی د تکلیف نه ډاډ انتهایی په مصیبات افتادي او د چې کیمه دوکنه او دا کیم ته تکلیفات سره د مخامخ دي دغه د پوره چې کیمه دوکنه میز دا ویډیو په ذریعہ سره د حکومت صحیح کوي کا 7 ډیو چرنل دی کا ډي سي نارت وزیرستان دی کا ډي سي د بنو دی کمشنر بنو ورسره 116 بریګیډ ورسره فور کمانډر ورسره چې کیمه د وزیر الله سهیل افریدي او ورسره چې کیمه د کنه د نرا منسترون او پی ډي مې او دا ډي جي صاحب دغه ته مش دا پیژ دی چې کسا میجو په دغه کم کې په دا مختلف علاقې کې دا وطلا شل زره فیملی چې د کیم واخ نه پروته دي 12 کوله شي حکومت نظر انداز کړی دی حکومت چې کیمه دوکنه ودی طرف ته توجه نه ورکوي حتی چې د خپل حق دا چې دا پیشي غدا نه ورکوي میج دا ویای مخکو دا اپیل کړو حکومت ته چې میجو ایس پدانه دي درم سلوارم پرې چې کیمه دوکنه دا کیمه حق چې دا دله چې ورکړای شوی دی بینک ته هغه چک ریلیز کو او پیسې دا ورکو دا خو خپل حق دی دا میرا میج مرکا کې دا وطلا شل زره فیملی ټول وسره اکیز مشرون چې میجولي نصر الله خان د کسا سردور خان د کسا د کمال دي د نره مشرون دي نومینه غوړ نرسي خدا میج مشوره دوزګری داستو چې دوزګری سي میج پپشي درمي حکومت تر تویای چې تماسه او زه وچ پپشي قدرم تللی او چې کیمه تو کنه مخ کې دغه باندې د میج د خلق د کاډو چې کیمه تو پپشتل بیا میج نشیتله ځکه چې هیڅ د لارنګ پنګ په دغه بیابان کې میج پریشي میج غم خوار نشته میج د پپکر او لاسک نشته چې وای چې کیمه تو کنه د خدای په مصیبت کې کټړ خلق چې ودا ته خپاده چې وڅکی اس 12 کوله وخت ریوي 14 کوله وخت ریوي او مزید وخت چې مستمر وخت روي خو میج ودخښ ته مجبوري چې میج دوزګری چې کیمه دوکنه خپل لیار خپل ته منتخب کوي او پانا ورسته د چک پوسټینا د چې کیمه دوکنه دغه او دا څه دی پټکینا دا سی بیا په مشتي ازوتی او میج دا غویا د دغه په وساتت سره چې کشبا شریف ته کفیل مارشل دی اپرینده وي تاسو خو تیرا وکړه چې کیمه دوکنه د ایران د امریکای په جوړه لګیاي په دامن د میج غندنه نه کی په دامن د میج شابه شایبر کوي خو دله خلاص کی فکر وکړه چې د مو په ملک دله په وزیرستان کې په مسره وندو دغه لري ته خدا خو د پراټر رسول اقتصادو چې کیمه دوکنه ازدای ته بیا چې اسبرا د خدای کفیل مارشل کشبا شریف کې د فور کمانډر کنه د میج د سرګړې د مداخله بلکې د غنیر د وزیرستانونو په دا حال باندې راخم وکړي چې دا حال دار په دار پرته دا د ریاست فساد په دغه ریاست کې پندیږي دغه خلاف نه دي او باوجود دغه چې کیمه دوکنه میش د کیمه تکلیفات سره مخامخ کی میش تاسو صرف چې کیمه دوکنه لیار به وکړي چې میش لور شي خپل وطن ته لیر ته غوړي میش خپل مجبوري میش خپل کلاشي په دا بایلنه باندې میش چې کیمه دوکنه شپيږي کاچره د درم د سلوارم پري کاچره غاور په وشه پدا کې چې پانا ورسته د میش بیا ورچنه په غاټه مرکاوي د صدګۍ د مداخله پاورز بیا میج لا عمل جوړويغه پاورز میش چې کیمه دوکنه غاکی مرکاو